زمیر خان ستړی مشي. ډېره مهرباني ورور مننه قدرمن شې نیازک خانه. زمیر پوره نوم او د کلي نوم کرتی راته ووایې نو خوشحاله به شو. پوره نوم خو مې زمیر خان دی. زمیر خان او زمیر بیا تحلس دی او د کلي نوم خو چې دی نو په کوټ منظري بابا بړه کلي کې پاتې کېږم. او شاعري د کم وخت نه کوې؟ شاعري خو چې کم دی نو دا ټپې مپې ورانول دا قصې میسې هسې لکه دا یوه هغه شوق چې کم دی نو د 2000 نه مې دی خو صحیح شاعري چې کم ده لکه چې بیا پې زه خوشحاله وم نو هغه مې نه تېرې نه شروع کړې ده. ادبي استاد دې څوک شته؟ ادبي استادان چې کم دي نو پیاز محمد پیاز صاحب هغه نه مې دغه کوو او فضلداد صاحب شو داسې انګار صاحب شو بس دې درېو کسانو ته به تلمه راتلمه. خوښې شاعر هم څوک دی؟ د خوښې شاعر خو چې کم دی نن سبا دوره کې چې د خوښې شاعر مې کم دی نو یاره په خپل ځاني درته لکه د زړه خبره درته کومه چې مړه ټول دي نیازکه په دې کې راته فرق نشته. ټول شاعران دي؟ ټول شاعران دي. هلا یوټیوبران راځي او لکه ستاسو سره مرکې کوي او هغوی چې بیا کله هم دغه مرکه فیسبوک لا یا یوټیوب له ورکړي نو په څو ساعتونو کې بلا خلک یې ګوري. خو ستاسو په شاعرۍ کې ملګري اکثر وایي چې د دوی په شاعرۍ کې لکه څنګه چې مونږ وختي ذکر وکړو سره د دې 15 بچو د بوزم او یا دغه د شپې په 12:30 بجې راځي که نه نو ولې نه تاسو ښه شعر ولیکئ چې هغه د پښتنو لپاره د راتلونکي نسل لپاره یو مشال وګرځي. د دغه شعرونو نه ځان نیوکه نه ده پکار چې سړی بالکل نیازکه پکار ده خو په خیال باندې تړلی خو خیال نشم چې خیال راشي نو ماله خو چې سم مخې له راغلي هغه مې لیکلي الان کې چې کم د نه ویلو دي کم معنی چې ما خپل زړه ټکور کړی دی نو هغه ما ګورې لا چې کمې خبرې ما کړي دي په دې باندې کم شعر چې ما ویلی دی نو دا ما خپل خیال چېړلی نه دی په دې راغلی دی او ویلی مې دی الان کې په کتاب کې نشته. په کتاب کې داسې شعر دغه هم نشته چې ته ښه وکړه سره د دې 15 بچو دی غواړم یا ضمیر په 12:30 راځي 12:30 خبره که کوي یار یو څو شپې زه په مخه د پروګرام نه چې بتلم چې کور ته بتلم 12:30 به وي ما له هغه شعر مخې له راغی لیکلی مې دی الان کې ما کتلی مو څه کسانو پې تنقید هم کړی خو په بالداره ونه باندې کاڼي ورېږي نه نو څه وایې چې لکه د دغه شعرونو نه به ځان منې کوې که نه دغسې شعرونه به لیکې؟ نیازک خانه چې ذهن له مخې له راځي نو لیکم به او د کتاب د شایع کولو به نه زما شعري زما خوښي خو د کتاب به نه لکه په کتاب کې زما اوس هم وګوره ټوټل د سوشل میډیا 15 غزلې نشته سونه هغه غزل زما سونه وایرل شوی چې مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکې یم دا چې ضمیر وینې دروازې له ځینو څه لزیه په کتاب کې نشته. دا تاسو بیا وایې ولې؟ بس راشي مخې له داسې پکار نه دی چې سړی د دغې نه ځان ونیسي. بالکل پکار د نیازک بھائی خو چې په خیال نشم تړلی چې خیال له راځي دغه به لیکم. په وړوکوالي به د چا سندرې غزلې ډېرې زیاتې؟ یاره په ورکوټوالي باندې به مې وږمه اورېدله او خیال محمد دا به مې ډېر زیات اورېدل ګلزار عالم بھائی داسې دا خلک به مې اورېدل ډېر زیات. پته درته څنګه ولګېدل چې زه شاعر یم او بس شعرونه شروع شو؟ مړه نیازک خان بھائی بس پته ولګي که نه سړي ته د ځان پته ولګي که نه د شاعرۍ پته ولګي؟ شاعرۍ پته ولګي بالکل یو خو بس دا خوب چې دی آرام شي پته به راته ولګي چې بھائی راته ښکاري چې څه شته. نو ستاسو خوښه نه ده چې ښه شعر ولیکې د پښتون په حواله باندې د دې خاورې په حواله د قام په حواله باندې او د دغه شعرونو نه ډډه سړی وکړي نو ستاسو څنګه خوښه؟ بالکل مې خوښه ده خو بیا هم درته وایم چې په خیال خو پابندي نشم کولی او نن سبا خو مړه چې څه خلک خوښوي هغه یې که نه هغه د پښتو د خدمت خبره ده نو وایي کمه که وایي نه کمه لکه هغه یو سړی شاعران مونږ اکثر مونږ بعضې شاعران وایو که نه وایي زه د پښتو خدمت کوم قسم په خدای چې ته په 10 شاعرانو کې یو شاعر دی چې د پښتو خدمت کوي هغه به په سوشل میډیا نه چې څوک د پښتو خدمت کوي هغه په سوشل میډیا نه موږ د پښتو خدمت نه کوو مړه موږ خاصه بس هغه لېڼم روان کړی دی دې ته موږ د پښتو خو ته خپل د پښتو خدمت نه وایم که کوي تاسو یې کوي چې په یو سړی پسې ځه په بل پسې ځه په بل پسې ځه یو شاعر راوله بل راوله موږ د پښتو خدمت نه کوو دا د پښتو خدمت نه دی. نیازک خان بھائی ما ته خلک وایي ته د یوټیوب چینل ولې نه جوړې ما وی یار اوس خو پکې لا په 12:30 خبره ده وګوره چې بیا به پکې څه څه وایم د یوټیوب دپاره نو دې وجې نه بس الله دې رحم وکړي چې ټول ښه طرف ته دا پښتو صحیح کې د پښتو خدمت وشي داسې نه چې د نوم دپاره هر سړی لکه په سوشل میډیا د نوم دپاره استعمالیږي که نه استعمالیږي
لکه غټ شاعران دی وي موږ د پښتو خدمت کوو خو الله د خپل شهرت لپاره کوي د یوټیوب لپاره دی کوي د پیج لپاره دی کوي خو چې د معیار شی هغه که زماوي که د بل وي هغه دا نه چې زه د معیار شعر لیکم زه د رحمان بابا نوسیم نه یا د غنی خان بابا نوسیم نه زه به دونه ښه شاعر نه یم خو پکار ده چې هر سړی د دې خبرې خیال وساتي پیسه سړي کې تکبر راولي سم شیخانانو په عوامو ګرځي پیسه سړي کې تکبر راولي سم شیخانانو په عوامو ګرځي غریبانانو خدای لک خکړلې غریبانانو په عوامو ګرځي غریبانانو خدای لک خکړلې غریبانانو په عوامو ګرځي او زما د خو وختونو خو یارانو زما یارانو په عوامو ګرځي زما د خو وختونو خو یارانو زما یارانو په عوامو ګرځي او خدای رسول پسې بیخي لګیا یې څه شاعرانو په عوامو ګرځي خدای رسول پسې بیخي لګیا یې څه شاعرانو په عوامو ګرځي او دلته په کلي کې سرور بلیږي هلته خاریانو په عوامو ګرځي او په ما ګران دی خو د ګران پوټس کې نه یم خوښ زما ارمان دی د ارمان پوټس کې نه یم خوښ غریب سړی یم په اجره کې بیګار نه کومه غریب سړی یم د خان پوټس کې نه یم خوښ غریب سړی یم په اجره کې بیګار نه کوم غریب سړی یم د خان پوټس کې نه یم خوښ هغې رقیب سره ښه جوخ قرآنونه کړي هغې رقیب سره ښه جوخ قرآنونه کړي مړه خدای کو د جانان پوټس کې نه یم خوښ او زما خدای د نامې نه د قربان شمه خو یو ساس کې نشته د باران پوټس کې نه یم خوښ زما خدای د نامې نه د قربان شم خو یو ساس کې نشته د باران پوټس کې نه یم خوښ او د وخت حالاتو ټپولی یم قلاره کې نه حالاتو والی یم د ځان پوټس کې نه یم خوښ